زما مینا زما ځان دي سره او مال می تر قربان دي مارا وړای په ایمان دي محمد زما جانان دي زما مینا زما ځان دي سره او مال می تر قربان دي مارا وړای په ایمان دي محمد زما جانان دي دا مکی لخکلی خارا یم لیدو تیبی کرارا ای زما دمین یارا اللہ جوڑ دستا دا پارا دا مکی لخکلی خارا یم لیدو تیبی کرارا ای زما دمین یارا اللہ جوڑ دستا دا پارا پیدا کڑای دا جگان دی دا حبیب دا پاک سبحان دی مارا وڑے پی ایمان دی محمد زما جانان دی پیدا کڑے دا جہان دی دا حبیب دا پاک سبحان دی مارا وڑے پی ایمان دی محمد ترتیب کوي صفی اسټوډیو کرک زما مینا زما ځان دی سره او مال می تر قربان دی مارا وړای په ایمان دی محمد زما جانان دی زما خوښ هغه کاروان دی چې داستا په لار روان دی کا غریب دی او کا خان دی هر انسان درته حیران دی زما خوښ هغه کاروان دی چې داستا په لار روان دی کا غریب دی او کا خان دی هر انسان درته حیران دی چې دا څومره لوړ شان دی د درمنو زړه درمان دی دا یې نښه او نښان دی نازل شوی په قرآن دی چې دا څومره لوړ شان دی د درمنو زړه درمان دی دا یې نښه او نشان دی نازل شوی په قرآن دی عاجزي یې هم پہچان دی اللہ جوڑ داسې انسان دی رحمتونو لوی طوفان دی بس ګټلی هر میدان دی عاجزي هم پہچان دی اللہ جوڑ داسې انسان دی رحمتونو لوی طوفان دی بس ګټلی هر میدان دی زما مینا زما ځان دی سره او مال می تر قربان دی مارا وڑای پی ایمان دی محمد زما جانان دی نشتا شاکر رسالات کی دامنم پا حقیقات کستا مقام ستا حیثیات کستا سپیسلی نبوات کی نشتا شاکر رسالات کی دامنم پا حقیقات کستا مقام ستا حیثیات کستا سپیسلی نبوات کی چاچ شاکڑای گمان دی هغاو سم سرگردان دی مارا وڑای پی ایمان دی محمد زما جانان دی چاچ شاکڑای گمان دی هغاو سم سرگردان دی مارا وڑای پی ایمان دی محمد زما جانان دی زما مینا زما ځان دی سره او مال می تر قربان دی مارا وړای په ایمان دی محمد زما جانان دی زما باسی دغه کار زما باسی دغه لار خپا جار کوم اظهار خپا جار کوم اقرار زما باسی دغه کار زما باسی دغه لار خپا جار کوم اظهار خپا جار کوم اقرار دا وعده د می زبان دی چې باسی ستا سنا خوان دی مارا وړای په ایمان دی محمد زما جانان
دی چی باسی ستا سنا خوان دی مارا وڑای پی ایمان دی محمد زما جانان دی زما منا زما جان دی سر و مال متر قربان دی مارا وڑای پی ایمان دی محمد زما جانان دی زما منا زما جان دی سر و مال متر قربان دی مارا وڑای پی ایمان دی محمد زما جانان دی اکډیر قدرمن محترم اوریدونکو دا ناتیا کلام په کلم دا محترم لیکوال باسط او په ژغ د غزالی مروت ریکارډینګ کړی دا اسیا